د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مسئ، ښه راغلاست. دا چې د روښانه راتلونکي په لور خپرونه ده. دې خپرونه کې درته د ټولنې د عامه پوهاوي په پار باندې بیلابیل او ډول ډول معلومات وړاندې کیږي. راسره دا خپرونه تاسو هره اونۍ د شپې د 9:30 څخه تر 8 پورې په ژوندۍ بڼه د پیوستون تلویزیون څخه کتلای شئ. درنو لیدونکو، دا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون سره سیلابونه راوتلي او وروستي ورښتونو په هیواد کې ډیری افغانانو قرباني ورکړه. نو پر همدې موضوع باندې مو نننۍ بحث موضوع سیلاب ټاکلی دی، چې په همدې خپرونه کې به راسره یو تن ډاکټر د روزګان ولایت د ولایتي روغتون ډاکټر کامران صاحب میلمه دی. کامران صاحب محترم، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه، کور ودان. زه هم په خپل وار تاسو او ستاسو درونو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او د صحت په جامو کې یاست. کامران صاحب محترم، ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ او د خپرونې دپاره حاضر سولاست. که چیرې راته ووایاست چې سیلاب په لومړي سر کې لیدونکو ته تشریح کړئ چې څه ډول رامنځته کیږي او د هغوی د سیلاب د راتګ سره کومې ناروغۍ منځته راځي؟ سیلابونه ټول موږ تاسو پیژنو، عام خلک هم د سیلابونو له کلمې سره اشنا دي. دا اکثره وخت هغه وخت چې په ناڅاپي ډول سره زیات بارانونه، تیز بارانونه وسي او یا دا چې په غرونو کې واورې پرتې او بارانونه ورباندې وسي، هماغه واورې ویلې سي، یا دا چې په ناڅاپي ډول سره د حرارت درجه لوړه سي، کومې واورې سي په غرونو او لوړو ځایو کې وي، د هغوی د ویلې کېدو، او یا ځینې وخت ځینې بندونه او چیرته چې اوبه ډنډ ولاړې وي، د همدغو ډنډونو یا بندونو اوبه په ناڅاپي ډول سره خوشې کېدل یا راایله کېدل، دا باعث د دې ګرځي چې په یو زیات اندازه باندې اوبه په یو منطقه باندې راسي. نو دغه دې ته سیلاب وایي، چې دا ډېر خطرناک ده او ډېر بد عواقب لري او لیدونکي هم له عواقبو نه خبر دي. او موږ تاسو یو څه مخکې په همدغه روزګان کې د دې ناخوالې شاهد وو چې بارانونه زیات وسو او په زیات اندازه باندې اوبه همدغه د روزګان په سیند کې رالي. ډېرو خلکو ته هم زیاني، هم مالي او همدارنګه هم روغتیایي مشکلات جوړ کړو. خپله زموږ روغتون کې موږ د دې ناخوالې نه شهیدان یوسي، ځینې یې مړي راوړو موږ ته، او ځینې د دې سیلابونو سره د منطقې په دغه ساحه کې ناروغۍ زیاتې سوې. نو سیلابونه ډېر خطرناک دي، باید ډېر احتیاط ورته وسي او مخکې له مخکې باید تدابیر ورته ونیول سي. متاسفانه زموږ ستاسو وطن لوړې وزورې ډېرې لري، غرونه په دې منطقه کې ډېر زیات دي، خړوبونه او دا په زیاته اندازه لري. نو زموږ ستاسو وطن خصوصا دغه روزګان د سیلابونو له خطر سره زیات مخامخ ده. د دې لپاره باید ښه تدابیر ونیول سي. راځو د ناروغۍ په ارتباط باندې له سیلابونو سره راکم نه کم ناروغۍ منځته راځي. یو خو سیلابونه خپله یو ځاني تلفات ډېر ورکوي، ځکه سیلاب ډېره خطرناک څپه ده او ډېر مخنیوی یې ډېر سخت ده. له سیلاب سره مقابله ډېره سخته ده. بیا د انسان خو بیخي زور نه ورسره رسېږي. نو اول زیاني ځان دغه ده چې که سیلاب په زیات اندازه په یو منطقه باندې راسي نو ځاني زیان ورکوي، مړي ورکوي، خلک ډوبوي، غرق کوي، خصوصا ماشومان په زیات اندازه باندې له دې نه زیاته ضربه ویني. نو اول خو یې دغه زیاني ځان دی. د دې سره بغیر ځینې ناخوالې منځته راوړي، ځینې ناروغۍ منځته راوړي. دوی ځینې حشرات او ځینې نور میکروبونه دي دغه منطقې ته داخلوي او په دې وخت کې زموږ ستاسو ټولنه اکثره وخت بیا ښو خوړو او ښو اوبو ته لاسرسی هم نه لري. نو دغه د سیلابو اوبه باعث د دې ګرځي چې ځینو خنډونه موږ ته جوړ کړي او مختلفو بکتریایي او ویروسي ناروغۍ په ټولنه کې خپرې کړي. ډاکټر صاحب محترم، د تدابیرو نیولو اشاره مو ورته وکړله. کله چې سیلاب راځي په هغه سیمه کې، یا مثلا د دې خطر چې سیلاب په هغه سیمه کې راځي، څه ډول تدابیر نیول پکار دي؟ اول خو سیلابونه دا د فرد کار نه ده چې مخنیوی وسي.
دا د ټولنې او په مجموع کې د دولتو او د یو کتلې د دوی د ټولو وظیفه ده چې مخکې له دې نه چې سیلابونه راسي باید د دوی لپاره تدابیر نیول سوي وي او په دې کې دولت ډېر رول لري. ملکان و، قومي مشران و، هغه مخور خلک و، مؤسسات و، دا ټول باید په دې کې دخیل وي او د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. تر ټولو مهمه دا ده موږ تاسو باید اول تدابیر دا وي هغه ځایونه چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ وي هلته باید موږ تاسو کوشش وکړو ژوند ونه کړو. هلته کورونه، بدوباش، مثلا مارکیټونه او روغتیایي خدمات، همدغه هر څه چې د انسان د ګټې لپاره اخیستل کېږي کوشش وکړو په هغه منطقه کې چې هلته د سیلابو د راوتلو یا د خطر زیات وي هلته باید موږ تاسو خپل هماغه د استوګنځی جوړ نه کړو. په دوهم قدم کې که بیا هم دغسې ځایونو کې او خطر دي سیلابونه وي ښه دا ده مخکې له دې نه د سیلابونو پیشبیني کېدای سي لکه اوس تاسو مخکې یاده کړه نن ټکنالوژي ډېره مخکې ده یعنې سړی پوهېږي چې سیلابونه راځي که نه راځي نو بیا هم که څوک تر خطر لاندې وي دوی باید دې لپاره تدابیر ونیول سي. دوی باید مخکې له مخکې که چېرته دوی پوهېږي چې سیلابونه راځي بارانونه کېږي نو کوشش دې وکړي له همغو ساحونه چې د سیلابو تر خطر لاندې وي ځانونه وباسي. خصوصا ماشومان باید مخکې له مخکې وباسي او هغه څه چې د ژوند لپاره مهم دي او هغه وسایل چې د ژوند لپاره مهم وي هغه باید له همغو ساحونه وباسي. نورو داسې یو منطقو ته لاړ شي چې هغه مسونه او تر خطر لاندې نه وي. دغه هغه اساسي تداوی یا مخنیوی د دې لپاره باید سړی د مخنیوي لپاره باید دغه کارونه وکړي. ډاکټر صاحب محترم دا چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې خوړو ته نه لاسرسي وخت کې کله چې سیلابونه راسي خوړو ته لاسرسی بیا څوک نه لري هغه وخت کې څه کول پکار دي یا څه ډول خوراک څښاک کول پکار دي یا مسونه لاره څه ده؟ خو سیلابونه مخکې ما یاده کړه دا ډېره بده پیښه ده. د دې لپاره باید جدي اقدامات مخکې له مخکې صورت ونیول سي او ما مخکې وویله چې د یو فرد په وس نه ده پوره په دې کې باید ټول خلک ګډون وکړي. نو که چېرته د سیلابونو د راتګ پیشبیني وه او تر خطر لاندې وه سیلابونه داسې یو مشکل لري چې په تا باندې ټول لارې بندوي. په دې وخت کې ته نسي کولی چې په منظم شکل سره لکه په روزمره شکل چې موږ تاسو خوړو او اوبو ته پاکو اوبو ته لاسرسی ولرو په دې وخت کې یو څه مشکله ده ځکه سیلاب ډېر بد عواقب لري ډېر مشکلات منځته راوړي ډېر ویره راوړي خلک ورخطا کوي. نو ښه دا ده که بیا هم د سیلاب ویره موجوده وه موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دې وخت کې له داسې خوړو او اوبو نه استفاده وکړو چې اقلا پاک وي. نو د دې لپاره باید مخکې له مخکې موږ تاسو تدابیر باید نیولي وي او که افرادو په وس نه وي پوره ټولنه او حکومت باید په دې برخه کې په کافي اندازه کومک وکړي او د پاکو اوبو موجودیت ډېر مهم ده. دغه چټلې اوبه ملوثې اوبه دا د ناروغیو د خپرېدو او د ماشومانو خصوصا د ماشومانو د میکروبي کېدو یا د دوی د انتان یا د ناروغۍ د زمینې مساعد کولو غټ فکتور همدغه ملوثې اوبه دي. نو دې وخت کې باید کوشش وشي چې اقلا داسې خوړو او داسې اوبو نه استفاده وشي چې پاکي او له میکروبونو لرې وي. ډاکټر صاحب محترم دا چې په لومړي سر کې هم یادونه کېږي چې سیلاب د ځان سره بېلابېلې ناروغۍ منځته راوړي. که چېرې د ناروغیو یادونه وکړي چې تر ډېره پورې کومې ناروغۍ منځته راځي او د دغو ناروغۍ خطر یا هم زیان په ټولنه باندې څومره وي؟ سیلابونه مختلفې ناروغۍ منځته راوړي خو ډېرې مهمې ناروغۍ چې منځته راوړي هغه اکثره بکتریایي او ویروسي ناروغي. د بکتریا له جملې څخه موږ تاسو یو د سلمونیلا یا یو رقم ناروغي ده. دغه ناروغي ډېر امکان لري چې د سیلابونو له امله څخه د یو منطقې نه بلې منطقې ته انتقال شي او په دې وخت کې چون ما یادوري وکړه چې دلته پاکو اوبو ته لاسرسی نه وي او دا ناروغي د همدغه ملوث اوبو او چټلو اوبو په واسطه باندې ډېر اساني سره انتقالېږي انسانانو ته. نو بکتریایي ناروغۍ مختلف همدارنګه نور اسهالات هغه بکتریاوې ویروسونه چې دي اسهالاتو باعث ګرځي همدغه چټلو اوبو او سیلابونو په واسطه باندې منځته راځي او همدارنګه د سیلابونو په واسطه باندې مختلف ویروسي ناروغۍ چې هغه ډېرې خطرناکې دي
هم کېدلی شي چې د همدغه سیلابونو په واسطه باندې انسانانو ته انتقال شي. خو په مجموع کې هغه موږ ورته انفیکشیس ډیزیز ورته وایو، انتاني ناروغي ساري دي، له یو ځای نه بل ځای ته په چټکۍ سره انتقال کوي، له یو انسان نه بل انسان ته په چټکۍ سره انتقال کوي. نو دغه ساري ناروغي ډېرې د دغه سیلابونو له امله منځته راځي. بل امکان لري سیلابونه هواوې یخه کړي، د محیط د اقلیم کې تغییر راولي. نو دا د اقلیم هم باعث دی دا ګرځي چې مختلفې تنفسي ناروغۍ منځته راوړي. بل چون په دې وخت کې امکانات ډېر کم وي، د ژوند سهولتونه له منځه ځي، چون دا یو غټه پیښه ده، یو غټه ناخواله ده، ټول هغه د ژوند سیستم ګډوډ کوي. نو امکان لري چې هوا کې تغییرات راسي، د هوا د تغییر په اساس امکان لري چې مختلف تنفسي ناروغۍ منځته راسي. او همدارنګه دې وخت کې چون خوړو ته او کافي انرژي ته لاسرسی نه وي، نو د انسان وجود مقاومت امکان لري چې د دې په واسطه باندې د سیلابونو په واسطه کم شي. امکان لري په دې وخت کې مختلفو ناروغیو ته زمینه مساعده شي او په مختلفو ناروغیو باندې انسانان اخته شي. او همداسې ډاکټر صاحب محترم، تر ډېره پورې د سیلاب د راوتلو لاملونه ستاسو په نظر؟ لاملونه یې ما مخکې وویله، په خصوصا په افغانستان کې لاملونه ډېر زیات دي. افغانستان یو غرنۍ سیمه ده، وایي تقریبا 11.3% د افغانستان د مساحت دوی د سیلابونو له خطر سره مخامخ ده. 7 میلیونه خلک له دې خطر سره موجود دي. دلته غرونه ډېر زیات دي، واورې په مختلفو ځایو کې په غرونو کې موجودې وي، او موږ تاسو وینو چې دلته لوړې وزورې ډېرې زیاتې دي. نو که چېرته غټ عوامل یې دا دي، ما مخکې یادوري وکړه، که چېرته په ناڅاپي ډول سره زیات بارانونه وشي او دغه بارانونه باعث د دې ګرځي چې په یو منطقه باندې په زیاته اندازه اوبه راسي او مختلفې ناخوالې رامنځته کړي. بل موږ تاسو یادوري وکړه چې بندونه امکان لري، کوم ځایو کې چې بندونه یې اوبه په زیاتې اندازه باندې ډنډ ولاړې وي، نو امکان لري دا ورسره تړلي چې ځینې وخت د اوبه په ناڅاپي ډول سره ایله شي، راخوشي شي، یا د بند مات شي، کوم خنډونه چې د اوبو په مقابل کې وي هغه له منځه لاړ شي. نو امکان لري په یو زیاته کتله اوبه باندې په یو ساحه باندې راسي، د همدغه بندونو له امله. هم امکان لري چې ټولنې ته زیات زیان ورسوي. او همدارنګه کله چې هواوې ډېرې ګرمې شي او په عین وخت کې بارانونه په واورو وشي، نو دا واورې یو دم ویلې کېږي. کله چې ویلې شوې په زیات اندازه اوبه په یو دم تولیدېږي، چې دا اوبه امکان لري په یو ساحه باندې چې راسي او د مختلفو مشکلاتو باعث وګرځي. نو غټ عوامل یې همدغه زموږ ستاسو منطقو کې د غرونو موجودیت او بیا په زیات اندازه یو دم بارانونه کېدل او واورې ویلې کېدل، او یا د بندونو اوبه په ناڅاپي ډول سره راخوشي کېدل، دا د سیلابونو باعث. ډاکټر صاحب محترم، که چیرې ووایاست چې د سیلاب په جریان کې تر ډېره پورې باید څه وسي، کوم عوامل دي چې باید ډېر پام ورته وسي د سیلاب په جریان کې؟ اول خو کله چې پیشبیني وسوه چې سیلابونه راځي، هغه ساحې خلک پوهېږي چې آیا موږ د سیلاب پر خطر لاندې یو که نه یې لاندې. نو دوی به ډېر احتیاط وکړي، له مختلفو کړنلارو، له مختلفو لارو باید دوی استفاده وکړي. کوشش وکړي اول دوی خپل ژوند ته پام وکړي، خصوصا ماشومانو ته ډېر پام وشي، ځکه ماشومان په دې وخت کې ځان نشي ایستلی، دوی وجود ضعیفه ده، دوی هغه مقابله چې یو غټ انسان یې له سیلابونو سره کوی شي دوی نشي کولی. نو که چېرته یو ساحه د سیلاب تر خطر لاندې وه او آګاهي ورکړل شوه، مختلف نن سبا خو ټکنالوژي تاسو ته معلومه ده، دولتونه په دې ډېر کار کوي، مخکې له مخکې یو ټولنې ته احوال ورکوي، یا د راډیو له لارې یا تلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې، چې دغه ساحې د سیلابونو تر خطر لاندې ده. نو ښه تر ټولو دا ده په دې وخت کې باید اول خپل ژوند مهم ده، د انسانانو ژوند. د دې لپاره باید مختلف تدابیر ونیول شي. باید له همغه ساحو چې تر خطر لاندې خپل واړه ماشومان او همدارنګه نور سپین ږیري دا باید ټول وایستل شي، داسې یو ساحې ته یوړل شي چې هغه مسؤونه او د سیلاب تر خطر لاندې نه وي. په دوم قدم کې که امکانات داسې یو ساحې ته وي چې هلته د ژوند امکانات ډېر وي،
خوراک و څښاک اسانه وي، نورو د ژوند هغه روزمره ضرورتونه چې پرې کېږي همغه داسې یو ساحې ته یوسي چې بیا وروسته آینده کې له ناروغیو نه هم بچ شي. نو داسې یو مسونې ساحې ته خپل کوچنیان، ماشومان، سپین ږیري ځوانان ټول باید د همغه ساحې نه چې سیلاب ورباندې راځي باید ځانونه وباسي. درنو لیدونکو د رڼا په لور یا د راتلونکي خپرونې همدې برخه کې ځو، لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم له تاسو سره یو. اعلان د برکلي محترمو کلیوالو، زموږ په کلي کې د سیلاب د راوتلو وړاندوینه شوې ده. غلي شئ تر څو اعلان په سمه توګه واورم. د هغه چا کورونه چې د سیند غاړې ته نږدې دي. شفیقې، که زموږ په کلي یا زموږ کلي ته نږدې غرونو کې باران وشي، ممکن د سیلابونو له خطر سره مخ شو. موږ باید د نورو خلکو په شان د سیلاب د راتلو په اړه له ګرځنده ټلیفون، تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې د سیلاب خبرداری ترلاسه کړو. ستا خبره سمه ده. د سیلاب په لړ کې موږ باید د خپلو ماشومانو مخه ونیسو تر څو سیلاب ته نږدې نشي. د سیلاب وروسته موږ باید خپلو ماشومانو او نورو ته پاملرنه وکړو چې د سیلاب ځایونو ته لاړ نشي، په هغو اوبو کې لوبې ونه کړي او یا هم هغه اوبه ونه څښي. لطیفې لورې، زما په خبرو پوه شوې؟ هو پلار جانه. کنارات ته له تلو وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. مېرمنې هم باید د خوړو تیارولو نه مخکې یا هم ماشومانو ته له خوړو ورکولو د مخه خپل لاسونه پاک ومینځي تر څو له سیلاب راتلو څخه وروسته د بېلابېلو ناروغیو څخه مخنیوی وشي. لورې، پلار دې رښتیا وایي. جماله زویه، تم باید د سیلاب نه پاتې اوبه ونه څښې. تل په یاد ولرئ، د سیلاب اوبه مه څښئ. خپل ماشومان مو د سیلاب له پاتې اوبو څښلو او یا په هغو کې د لوبو کولو څخه منع کړئ تر څو د نس ناستې له ناروغۍ څخه په امن کې واوسي. د خپل ځان، کورنۍ او چاپیریال پاکوالي ته ډیر پام ونیسئ او د احتمالي سیلاب راتلو د خبرېدو لپاره ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. دا چې د روښان راتلونکي خپرونه ده، یعنی په عموم کې پوهه ټولنه غوره راتلونکی دی. نننۍ موضوع مو د سیلاب اړوند، د سیلاب پر اړوند خطرونو او همداسې سیلاب د ځان سره کوم ډول ناروغۍ لیږدوي او همداسې کله چې سیلابونه پای ته رسیږي کوم څه باید وسي، یا د دولت څخه په عموم کې غوښتنې څه دي چې د سیلاب راوتلو د مخه یا وروسته کیږي. درنو اورېدونکو، دا چې زموږ نننۍ همدا خپرونه ده، له دې څخه وروسته به تاسو ته به وخت له مخکې موضوع ټاکل کیږي او تاسو پر سکرین باندې چې کومه شماره واتساپ وینئ، همدغه واتساپ شمارې ته مو خپل ویډیو کلیپونه لیږئ تر څو خپرونه کې تاسو ته نشر سي. ډاکټر صاحب محترم، که چیرې راته ووایاست چې څنګه کولی سو د ځان ژغورنې لارې چارې که چیرې لیدونکو ته تشریح کړئ. مخکې موږ په دې باندې بحث وکړو. دلته باید هر انسان د دې کوشش وکړي چې د سیلابونو ځان وژغوري او د سیلابونو د ژغورلو لپاره ښه طریقه دا ده چې سیلاب ځان ورسوي ساحې ته، تاسو له دې ساحې نه ځان وباسئ. خصوصا سپین ږیري او ماشومان دا باید په لومړي قدم کې له ساحې نه ایسته سي، ځکه دوی له اوبو یا له سیلابونو سره نسبت ځوانانو ته هماغه مقابله نشي کولی. دوی زور نه لري، دوی توان نه لري، دوی لامبو نه ده زده. ځوانان بیا هم ښه دي. نو په لومړي قدم کې ښه دا ده چې سپین ږیري او ماشومان دوی ته اولویت ورکړل شي. دوی باید له ساحې نه په چټکۍ سره داسې یو ساحې ته ویسي چې هلته د سیلابونو د راوتو خطر نشته. په دوم قدم کې نو بیا په مجموع کې باید ټول د ټولنې غړي، هماغه خلک چې د هماغه د سیلابو په منطقه کې ژوند کوي، تر خطر لاندې باید دوی کوشش وکړي چې ځانونه وباسي. او بیا کله چې سیلابونه کرا هم سي، کوشش بې باکي به نه ورسره کوي. موږ تاسو که په ټولنه کې وګورو، د سوشل میډیا فیسبوک تاسو ګورئ، اکثره ځوانان، اکثره ماشومان سیلاب ته دوی ډېر په کم نظر ګوري او ورسره لوبې کوي. دوی دا فکر کوي چې
تر خطر لاندې نه وي. خو یوه کوچنۍ اشتباه، یو کوچنۍ بې پروایي باعث د دې ګرځي چې د یو انسان ژوند واخلي. نو کوشش وکړئ کله چې سیلابونه رالو ځانونه ډېر لرې له سیلابه مخکې له مخکې چې اوبه تاسو ته ورسېږي، تاسو هغې ساحې نه ځان لرې وساتئ، هغې ساحې نه ځان لرې سئ. چیرې موټر کې یاست موټر کوشش وکړئ له هماغې ساحې نه وباسئ. او بل پکې مهم دا ده وایي که کله سیلابونه راځي کوشش وکړئ تاسو برقونه قطع کړئ، ګاز ډبې بندې کړئ، نور هغه څه وسایل چې دي دا ټول بند کړئ. نو مخکې له مخکې نه سیلابونه راسي همدغه اقدامات وکړئ، ځانونه له ساحو نه لرې کړئ، ماشومان هم وباسئ، سپین ږیري هم وباسئ، خپله هم احتیاط نه کار واخلئ. له اوبو سره بېباکي مه کوئ، اوبه ډېرې خطرناکې دي، د سیلاب اوبه. همدغه کړنلارو څخه انشاءالله که موږ تاسو استفاده وکړو نو له سیلابه به لرې وساتئ. او همداسې سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې به څه یې تر ډېرې اړین مواد؟ سیلابونه ډېر خطرناک عواقب لري. داسې یو انسان به مړ کړي، بلکې ځاني مالي مشکلات هم ډېر زیات منځته راوړي. کورونه نړوي، د ژوند امکانات له منځه وړي، انتاناتو ته یا میکروبونو ته زمینه مساعدوي، هوا بدلیږي، هوا یخه کېږي. سیلابونه داسې څه دي چې له تا نه ټول د ژوند امکانات اخلي. هغه کور ده، هغه ستا د ژوند د اوسېدو ځای ده، که هغه اوبه دي، که هغه خواړه چې روزمره ته استفاده کوې، یعنې تا ته هېڅ نه در پرېږدي، تا په یو خړه دښته پرېږدي. نو دې لپاره باید د ډېرو پراخو امکاناتو استفاده وسي. او که یو څه بې پروایي وسي امکان لري وروسته له سیلابه هماغه ځای کې چې څوک ژوند کوي هغه انسانان یوه پراخه کتله له منځه لاړه شي نظر د نه امکاناتو د شتون له امله. نو ښه دا ده کله چې په یو منطقه باندې سیلابونه راسي هلته په کافي اندازه مناسب پاک خواړه ورسول سي او په کافي اندازه باندې اوبه ورسول سي. او همداسې رنګه د استوګنې لپاره د استوګنځي لپاره خصوصا هلته هوا یخه وي، هوا یخه کېږي، هوا خرابېږي. نو دې وخت کې باید په کافي اندازه پوشاک او د تودوالي لپاره کوم کبړستني کالي جامې خصوصا د ماشومانو لپاره دا باید ورسول سي. نو ډېر څه باید ورته وسي سیلابو لپاره. او دا د یو کس په وس نه دي پوره، دا د ټولنې د وکیلانو، د ټولنې ملکانو او د دولت او د مؤسساتو دا د ټولو وظیفه ده که چېرته په یو منطقه باندې سیلابونه راځي او هغه منطقې ته تلفات ورسول کېږي باید په عاجل شکل سره همالته دا ټول ځان ورسوي او له سیلاب ځپلو سره باید کومک هم کوي. او ډاکټر صاحب دا چې کله په یوه سیمه کې سیلاب راځي ترې ډېره پورې سیلاب د ځان سره زیانونه لري، مثلا هغه کورونه ویجاړوي، د خوراک او پوشاک لپاره څه نه وي، ترې ډېره پورې که وویل چې د سټاک پاک اوبه هم نه پیدا کېږي. که چیرې مرستې هغه سیمې ته تازه ونه رسېږي خو هم د سیمې خلک ژوندي پاتې او هملته دوی څښاک او خوراک ته اړتیا ولري، کوم څه چې د دوی په شاوخوا کې دي یا مثلا دوی کوم څه لري هغه چیرې سیلابي اوبه وهلي دوی ته څه کول پکار دي، څه ډول خواړه برابر کړي، ځکه دوی اړین دي چې دوی باید خوراک څښاک وکړي. دا ډېره مهمه خبره ده. اکثره وخت ستا خبره دولتونه مؤسسات نشي کولی چې دفعتاً یا هماغه لحظه باندې ځانونه هماغه ساحې ته ورسول شي. ښه دا ده که چېرته په یو منطقه باندې د سیلاب راتلو وړاندیز یا پیشګویي سوې وه چې په دې منطقه باندې سیلابونه راځي او هغه خلک د منطقې عموما تجربه لري، پوهېږي چې دا منطقه تر سیلاب لاندې ده او څونه تر خطر لاندې ده او څه وخت سیلاب دلته راځي، دا پوهېږي هر منطقې خلک په دې باندې سر خلاصېږي. نو دې نه مخکې سیلاب ځان ورسوي د باید داسې څه له ځان سره ولري تر څو وروسته له سیلابه له هغو نه استفاده وکړي. په هغو کې دوه شیان ډېر مهم دي، یو اوبه ډېرې مهمې دي او بل خوراکي مواد. نو د دې لپاره که دوی امکانات و مخکې له دې نه سیلابونه راسي دوی باید په کافي اندازه یعنې خپل د ضرورت په اندازه چې په وس وتوانې کېږي یو څه خوراکي مواد او همدارنګه اوبه او ځینې پوشاک مواد چېرته هوا یخه کېږي هماغه پوشاک مواد نه باید استفاده وکړي. نو که چېرته یو سیمه کې سیلابونه راځي هماغه ټولنې خلک
باید د دې لپاره په کافي اندازه ترتیبات ونیول شي. هماغه اوبو او د خوراکي موادو په کافي اندازه دغه یو تدابیر ورته ونیول شي. او وروسته له هغه نه چې سیلابونه راشي، کومه منطقه کې چې نږدې ساحې دي، هماغه د سیلابو په ساحه کې نورې منطقې چې هلته خوراکي مواد او اوبو چې دوی پوهېږي چې دا مناسبې اوبه دي، چټلې نه دي، هماغه اوبه باید تر خپل توان او وسه پورې هماغه ساحې ته ورسوي تر څو ماشومانو، سپین ږیرو او زنانو ته ورکړل شي. ډاکټر صاحب محترم، که چیرې خپل یو تجربه را سره شریکه کړي دا چې په ولایتي روغتون کې هم دنده لرئ، تر ډېره پورې د سیلاب راوتلو وخت کې کوم مریضان یا کوم اشخاص کوم ډول خلک یې تاسو ته دروړي؟ کومه طبقه د ټولنې تر ډېره اغېزمنه وي؟ طبعا هره ناخواله چې منځته راځي، اول تاثیر یې په شفاخانه وي، په روغتون باندې. که هغه جنګ وي، که هغه سیلابونه وي، که هغه یو ناروغي وي، یعنې د هر ناخوالې کوم تاثیرات چې دي په شفاخانه باندې ډېر. لومړی قدم یې تر تاثیر لاندې چې راځي هغه شفاخانه ده. د هغو نه اوس راځو همدغه سیلابونه دي. کله چې سیلابونه راشي په یو منطقه باندې، دلته څو وارې سیلابونه راغلي، اول غټ تاثیر په شفاخانه دا ده چې موږ ته هغه کسان راوړي چې هغوی په اوبو کې ډوب شوي، اوبه وړي، ځینې یې ژوندي وي، ځینې یې مړي وي. متاسفانه شفاخانې ته راسېږي، دا شخصي تجربې په اعتبار سره یو خو دا غټه ناخواله ده چې موږ ته کله چې سیلاب ساحې ته راسي، روغتون ته شهیدان هم راوړي، زخمیان هم راوړي، رقم. دوم تاثیر یې کومه منطقه کې سیلابونه راځي، دفعتاً زموږ ناروغان ډېرېږي. او ناروغان همدغه چې موږ ویلی سیلابونه له ځان سره مختلفې ناخوالې، مختلفې ساري ناروغي او د ژوند امکانات له منځه وړي، دا ناروغیو ته زمینه مسئله. نو په هماغه وخت کې چې کله سیلابونه زیات راځي، شفاخانې ته په زیات اندازه هغه ماشومان چې دوی ته ناست وي او سینه بغل پیدا کېږي، د دغو مقدار شفاخانه کې ډېرېږي. یعنې تېرو سیلابونو کې کله چې سیلابونه رالو، زموږ په شفاخانه کې دي هم د اسهالات واقعیت ډېر زیات شو او هم د سینه بغل واقعیت زیات شو. نو مختلفې ناروغۍ وروسته له سیلابونو څخه په هماغه منطقه کې چې هغه د ژوند شرایط خرابوي، مختلف مشکلات منځته راوړي. طبعا وخت چې مشکلات زیات شو، د ژوند امکانات یې درڅه واخیستو او مختلفې حشرات او میکروبونه دا سیلابونه له ځان سره راوړي، تاثیر یې په ټولنه باندې لویږي او هغه مختلفې ناروغۍ او مختلف مرضونه منځته راوړي چې بیا مریضان یې زموږ شفاخانې ته راځي. ډاکټر صاحب محترم، د خپرونې وروستۍ برخه کې لیدونکو ته که کوم پیغام لري مهرباني؟ کور ودان مننه، خیر ویسې. بیا هم همدغه د سیلابو په ارتباط درته وایم، کوشش وکړئ که چېرته سیلابونو در باندې رالو، وروسته له سیلابونه کوشش وکړئ له پاکو خوړو، پاکو وسایلو نه او پاکو اوبو نه استفاده وکړئ تر څو د سیلاب نه وروسته په مختلفو ناروغیو اخته نه شئ. ډیره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب چې خپرونې ته حاضر سولاست. درنو لیدونکو، د روښانه راتلونکي د رڼا په لور خپرونه همدلته نوره پای ته رسیږي چې نننۍ موضوع مو د سیلاب زیانونه، د هغوی څخه ژغورنه او عامه پوهاوی پروګرام و چې تاسو ته وړاندې شو. په همدې خپرونه کې را سره نننۍ میلمه و د روزګان ولایت د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص رحمت الله کامران. ستاسو له راتګ څخه نړۍ مننه. درنو لیدونکو، همدې خپرونه کې تاسو هم کولی سئ پر سکرین باندې چې کومه شماره تاسو ته ښکاره کېږي، همدغه ګروپ دی چې تاسو ته به 2-3 ورځې د مخه موضوع پورته کېږي. پر همدغه موضوع اړوند باندې که کومه پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه لرئ، نو تاسو کولی سئ چې په ویډیو شکل سره یې موږ ته واستوئ تر څو موږ یې خپرونه کې خپاره کړو. ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه. د الله په امان. ماشومان جینکۍ او هلکان، کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیایي د ځان، نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان